غنم ریبې ګوتې به پرې کې پلار ته دې وایه چې لوګرې واچوي نه. او دا ګوته دا مې په پرې کړله او بله د پښې ګوته مې په ووله. دا هغه خوش خو سره تړلی دی. دا دې هر وخت پازوینې کېږي که نن هوا یا نن هوا نو څه ګرمه ده بیا هم. خوږو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ به یاست، خوشحاله به یاست. د ثور میاشت څخه شروع بیا نو تر جوزا پورې ګرمي هم شروع کیږي او د افغانستان په ډیرو سیمو کې د غنمو لو شروع کیږي. غنم ډیر غنم کرل یا درلودل خپله د یو آباد کال نښاني ده. نو سږ کال الحمدلله په کندهار کې هم ډیر غنم سوي دي، بهترین غنم دي، خوندور، چې دوستانو کښتګرو بزګران به د دې کښتونو څخه خوند واخلي او ماشاءالله په زیاته پیمانه باندې غنم سوي دي. نو په دغسې سخته ګرمي کې د غنمو لو، د غنمو راټولول یا ریبل یوه سخته خواري او یو سخت کار دی چې دا د هر چا د وس کار یا د هر چا د وس خبره نه ده. خو بیا په دې کلو بانډو په دې ولسوالیو کې داسې تکړه ځوانان پیدا کیږي چې په دې سره ګرمي باندې که وایو 40 درجې د هوا حالات دي یا هوا ګرمه ده په کندهار کې، خو بیا هم په دې هوا کې غنم ریبل کیږي یا د غنمو لو کیږي. نو دا په دې معنا چې دا خلک د کار، دا خلک د یو حلالې نفقې او ښې خوارۍ سره علاقه لري. دا چې د غنمو لو سهار وختي شروع کیږي، خو کله چې وخت تیریږي د غرمې خوا کیږي، بیا یو 2-3 کسه په کښتونو کې یا د غنمو په لو باندې اخته وي. نو ځو نن به یو داسې څوک پیدا کړو چې اوس هم اخته دی، غنم ریبي یا د غنمو لو کوي، د هغه سره به څو خبرې وکړو او تاسو هم د پروګرامه خوند واخلئ. ښه خوږو لیدونکو بالاخره راورسېدلو یوه کس ته چې په لو باندې اخته دی. مخکې مې وویل په خپلو خبرو کې چې لو په سهار وختي کې کیږي یا په هغه وخت کې کیږي چې د لمر تیزوالی کم وي. نو په کندهار کې خو په اوس وخت کې 40 درجې ګرمي ده، د تودوخې لوړه درجه ده، او بیا په غنمو کې درېدل یا د غنمو لو کول خپل یو قسم ګرمي لري. نو یو کس مې پیدا کړي چې یا ډېر تکړه دی یا حالاتو ډېر مجبوره کړی دی چې په دې وخت کې هم دی لو کوي او اخته دی. مخکې مې پر دې باندې خبرې وکړلې چې ډېری کسان اخته یو ځای چې لو کوي، خو دی یوازې دی. خبرې به ورسره وکړو. سلامونه. وعلیکم جوړ سلام. په خیر. ښه جوړ یې؟ خیرت دی؟ په خیر یې؟ کراري ده؟ خیر اوس امان دې قبول شي. ډېر ستړی وا لو دی نو مجبوري ده انډبار څنګه لو دی، مجبوري ده، ګرمي ده، ټول خبرې دي. وا که په داسې وخت کې سړی تا ته ووایي چې لو اسانه دی، بیا ته هغه ته څه پیغام لري؟ هغه ته زه دا پیغام هغه خو نه تا کیسه اورېدلې ده. کیسه مې هم اورېدلې ده، هغه مې لیدلې هم ده. نو لو والا ته به نه وایه چې لو اسانه دی. لو والا ته به نه وایه چې لو اسانه دی. لو خو نو ډېر سخت کار دی، بیا په داسې ګرمي کې. بالکل
ګرمي سي او بیا لو خپله دغه لور وال دا خپله یو رقم سړی ډېر ستړی کوي و سړی ستړی کوي دا خو نو چې مجبورانه داسې هر څوک یې کوي نه او کوام نه سي او چې ورته مجبوره نه یې ویې مناکه کې بالکل هم به مجبوره هم به پر ځان ستړیا وړي هم به پر ځان ګرمي وړي ته وګوره دا ستا پر مخ اوس خولې لکه تازه چې پر مخ اوبه اچولي دا د دې معنا ده چې ته حالاتو دې ته مجبوره کړی چې کار وکړې و زه دا حالاتو دغه ته مجبوره کړی یم چې دا کار وکړم او که غرمه وي که ګرمي که حرکه یو اندازې وکړم وایي د بل ځای دی د بل مځکه ده بالکل غواړي یې کول غواړي که نه وي نو وایي موت خواړه تر څنګه دی و تر وایي د منت خواړه تر څه شي ډېر ګران دي که نه ګران دي نو اوس که ځان ستړی نه کړې خو نو نه پیدا کېږي وستا بالکل په نور ځایونو کې ډېر کسان اخته دي عینکې مې په دې خاطر کړي دي چې ته ونه وایه چې دی بیخي بې اندازې پیشني دی دغه لمر ته چې زه وګورم بیا دا تندی مې ترش کېږي خلک چې وایي پر موږ نیت بد دی خبره دا شی ده چې دا دغونه ډېر غنم دې ملو کړي دي او ته یوازې په نور ځایونو کې ډېری اخته یي زه خو موږ دا خبره ده چې دا د بل مځکه ده ښه موږ دا په اجاره نیولې ده نو په دا بټیانو کې ته وینې داسې استاده دا خواته دا بټیانې خو وینې بالکل و دا په دې کې ما اخته یو ښه هغه مې یو دوه درې ورونه مې دي هغه هلته مزدوران دي نو زه دلته دا لو ته مې یوازې وږه ورکړې ده لو کوم ډېر غنم دي دا ټوله ستا په غاړه دي هو دا زما پر غاړه دي دا به زه په دغه لاره چپه کوم تر څو بجو به اخته د غنمو لو خو نو چې هغه ډېر وکړې تر دا 11 بجو نو هاخوا ته بیا نه کېږي نن خو نو لږ هوا لږ برابره ده شمال شته نو بس تر 12 په کم 12 یا 12 نیم خواته نو بیا نه کېږي بس تر دا وخت زموږ هم زوري چې کوي لور خالص د اوږې په زور وال کېږي څنګه به دې بدن درد کوي بیا اوږې به دې څنګه درد کوي خو دا رقم یې سړی لکه سرکش کړي چې دا اوږې د ماښام مال دا رقم سړی چې دا پورې دا سر چې راکښېني د شور نه وي سړی ولې لکه هغه سرکش کړي چې انسان بیا دا غنم لاندې دي وږې سره وچ سوي دي که ستا فکر دلته دا لو چې ما کوي څه رژېدله رژېږي باید ژر تر ژره دی کار یې ختم شي چې ژر چپه سي دغه یې بس تر ټولو ګټه په لور کې تخنیک مهم دی چې باید ښې ووایې او که زور مهم دی یا چار څو زورو سره کار کې دا دښمن دی اورې معنی چې رقم یې مخ ته ورېږي ماس یې د مخه چپ دا غم ډېر خطرناکه شی دی دا لور ستاسې لور ډېر تیرم دی که نه او ډېر خطرناکه جوړم دی دغسې ګرمي کې مو کله خراب سي نه اعصاب مو خلاص په یو چا پسې مو ځغستلي چې ته خو ودرېږه مازې دغه دلته کاین وخت څوک تېرېږي السلام علیکم وعلیکم سلام ما بس ورته څوک وایي چې لو اسانه دی بلا تېرېږه نور خبرې رښتیا نو په دا ګرمي کې خالص دغه لمر مغز خوري پر سر دی برابر دی او ته لو کوې ډېر زور غواړي نو د دې تخنیک تا دونه نه دی مازې کش ورکړم په دې خو به خدای نخواسته ګوتې لاس هم خوږېږي دا ګوته ده دا مې په پرې کړله بله د پښې ګوته مې په ووله د هغه مې خوش خو سره تړلی دی وایي چې پیل کوې پیلخانې به ساتي ووایي چې پلان کوې دروازې به لوړېږي لور دې واخله دا راته ووایه چې کوزده مزده دې کړې ده که الحمدلله واده دې هم کړی بچیان لرم ماشاءالله ډېر ځوانان بیا دغه په کش کې چې کوزده وکړي ژر پیسې ولور برابر کړي ډېر لو کوي تر ناوخته دغه دی یا موږ اوس تر هغې ایستلي موږ بس دغه ته وایي چې یو رقم یې وساتو بالا بالکل هغه دغه اولادونه کورنۍ دا هم یو مسؤلیت دی دا هم یو ډوډۍ غواړي یو نفقه غواړي غواړي نو دا چې موږ دا کار ونه کړو پر ځان ستړیا رانولي نو خو دغسې خو نه پیدا کېږي بالکل ځه ته لږ کار وکړه ښه ډېره تفریح مې در کړله وساس ولې بیا به نکې خبرې وکړو ته لږ کار وکړه بیا به خبرې وکړو خوږو لیدونکو دا د ډنډ سیمه ده د ډنډ ولسوالي په کندهار کې تر ډېره پورې په دغه منطقه کې هم غنم سته او نور شیان هم پیدا کېږي د کښتو کروندې پر برابر خو مشهوره سیمه چې بیا ده یا مشهوره منطقه چې ده هغه
د دامان ده چې ډېر غنم لري او د دامان غنم مشهور هم دي. خو اوس دغه کښتونه او دغه تخمونه اصلاح سوي دي تر ډېره پورې په هر ځای کې شته. ښه غنم کیږي او کرل کیږي. غنم بیا هم د آبادۍ و د سوکالۍ نښه ده چې په وطن و په کلي کې غنم ډېر وسي نو بیا هغه کال آباد او دا د ښه بارانونو نتیجه ده. سږکال سوي دي الحمدلله او ښه غنم لرو. نو دغه منطقه چې تاسو وینئ نوم دې څه شي راوښوئ؟ حمدالله. نو دغه منطقه چې تاسو وینئ خوږو لیدونکو، حمدالله دا غنم لو کړي دي یا په اصطلاح ریبلي دي. نو دغه لا ورته پاتې دي دا شاته منطقه او دغه بل اړخ دا به هم د خیر سره کرار وکړي. او تاسو سوچ وکئ 40 درجې ګرمي او پر سر دې دغه تیز لمر ولاړي او دغه سره په غنمو کې خپله په کښت کې تاسو پوهېږئ چې یو رقم دوی خپله یو تودوخه یو توش تولیدوي او دا هم ورسره سي. او بیا لکه حمدالله چې ویله چې غنم لو کښت کرونده تر ډېره حده پورې د مجبوریت کیسه ده چې ډېر مجبوره نسي، ډېر د لاس راتنګ نسي، دا د مستۍ نه کیږي. نو بیا هم شکر دی الحمدلله چې الله پاک دوی ته دونه توان ورکړی دی، دونه وس یې ورکړی دی چې دوی کار وکړي. دوی په دې باندې پوه دي، په دې باندې راضي دي چې د اولادو دپاره حلاله نفقه، حلال خواړه برابر کړي. نو بیا هم په دې شاوخوا کې لو سته، بیا به هم د حمدالله سره څو خبرې کوو، تاسو هم ملتیا کوئ. حمدالله ما اورېدلي دي وایي چې تاسو ته چې میلمانه هم راسي دغه د لو په شپو کې په هغو باندې هم بیا یو څه لو کوئ. تاسو ورته کښېنئ چې ته ونیسه هلکه یو څه لو وکړه. وای وخت یې په کوو چې هلته نه کوي په ډاډه چې دی کوای شي نو هغه ګوډې ورته دروو مګر هغه باره زموږ کم کار نشي کولی. بلکل. او یو ښه د زړه د خلاصه کار نه کوي بیا نو میلمه یي نو ته هم زور نسې پر کولی. یو خو میلمه یي بل دی داسې کار کولی هم نشي چې ماره زموږ رقم کار خو نو نشي کولی. موږ خو نو تر دې یو څه ورسره والله دم یو نو دغه څه کار. اشنا ته جوړ یې خیرات دی ورور دې دی؟ دا مې ورور دی، دا بیا هلته په دا بټۍ کې کار کوي، هلته مزدور دی. ما دې کرا یو بله د لرې پوښتنه در باندې وکړي، د نږدې خو نه راځي چې لو را باندې کوي، د لرې چې ګوري یا نه راځي نږدې دی نه راځي سنیمه یې لو ته مې ودرې د لرې چې وګوري چې فعاله دی بیا ولاړ شي. راسي ماسې هغسې پوښتنه وکړي بېرته ځي مګر لو ته نه راځي، ولې زور ورکوي دا والله زور ورکوي دغه دی. نو مخکې تا وویل تا دا د هر چا کار هم نه دی او یو رقم خاورو دوړه راپورته کوي. دا دوړه لري خاوره لري
که پر مخ په ټور ته واچې خو کار نه کېږي سړي صاحب پکې بندېږي کار نه کېږي او که دغسې بیا انډواله خاورې دوړې سړي خوله د ګرځو ډکه وي بلکل دا اوس ستا پر مخ ګرځونه پراته دي او پر شونډو دې خټې او خاورې پرتې دي دا هم د ډېر محنت نتیجه ده او د ډېرې ستړیا نتیجه ده یا نو چې ځان ستړی نه کړې داسې زه لو کوای شم حمدالله والله که نو یاره څه درته ځان وګورم ځان ګورې داسې نه که مې ښه زده و بیا مې در ځان سره پاته نه کې برابر کومک راکړې ته چیز دپاره یې والله زه که مې زده و زه کومک در سره کوم او ماشاءالله چې دلته اوس اخته وې مخکې چې دا مخ راګرځې بیا دوندې تللی ونه تاسو موږ دغه کار دی پخوا چې بیلو کوئ داسې به ورته کښېنستل پر دا دوه ګوتو او ته داسې ورله سوی چې هېڅ موقع نه ورکوې دوی ته یا دوی ته زه موقع نه ورکوم هغه داسې چې درې څلور سره اخته یي بارنو بنډار هم کوي میدان لو کوي ځان نه ستړی کوي زم یا نه د مجلس سړی لري نو راغلی لو ته نو لو وکړه او ډېر به در سترګو بد ایسي چې دوی ولاړي دغسې اوس زه په دماغ بینځ کې لوېدلی یم د هغه د لاسه چې یو ځایه کمیږي وامیسي یو پله غوځارېږي دا لکه هغه مثلا هغه خطرناکه گیم چې یوه ساحه خلاصه بله چې وګوره شاته دي بله پاتې د هغه رقم دی والله که بله کم یا نو دی بس چې یو پله غوځارېږي هغه تر ګټمنه ده د لو په شپو کې دي بیا څه کورم نازوي که یا دلته خو خبرې چې ستړی او ډېر دي بدن درد کوي موږ نازېدل د هغه دي چې ما چې بستره راواره کړې یو یخې اوبه راته نور خو نو موږ هغه په هغه یې بالا که دلته یې کالته یې د بټۍ کار هم ستړی دی خود را معلومېږي یا د بټۍ کار یې که د لو کار یې مزدوري خو سر ستړې ده بیا په دا مزدورۍ کې داسې کارونه راځي استاده چې لکه لو یا داسې د بټۍ کار هم ډېر ستړی کار دی دغه لو چې دی دا لا داسې دی چې یو اسمانه هلته زه کښېنم یو دقیقه بیا ځان وسه کوی سم هغه و او هغه بیا دا رقم دی د بل مزدوري ده نو هغه به ښه دا لا بس یو نو کې لږ سړی ګورئ ځان ورته وسه کوی شي رښتیا خوږو لیدونکو تاسې ګورئ تاسې هم راته وګورئ حمدالله به هم راته ګوري چې زه څنګه کوی سم که نه سم خو ما مخکې اشاره وکړه دې ته چې یوازې د دې دغه نه دی حمدالله هم وایي چې دا نور نو ټول د بدن زور غواړي دا لور دی او دا ځان خوږول دا پکې تړلي دي الله دې وکړي چې دلته نیول کېږي حمدالله لور که دا نیول دلته یاره دا به ویه داسې که پر کشی به خو تا ول تخنیک نه غواړي زو یاره سبحان الله خوږو لیدونکو دا خو نوم دی بیریږي دغه نم چې د کارګر سړي لاس راولوېدی پاتېدل خو مو نسته راځه ځان باسه رښتیا درته وایم ومې هم نقشه ستړی کړلم یا کار دی دا خو نو اوس ستا کار بیا زه نسم کولی ته بیا جلا کار کوې هغه ستا کار زه نسم کولی ته دا زما کار نسې کولی دا خو نو رښتیا هم الله پاک تقسیمات کړي دي چاته کم کار چاته کم کار ورسپارلی هر سړی خپل په برخه کې غښتلی کړي هر سړی خپل په کار او خپل په کسب کې غښتلی دي او ځینې ځوانان دي چې هغه بیا پر تیاری غواړي هغو ته څه شي وایي هغو ته دغه وامه چې دا لږ شرم وکړي راسي لو راسره وکړي یا وکړي مور پلار وساکړي خپل عزت خوندي کوي که د هغسې ګرځې په دې څه جوړه ده هېڅ نه ده په جوړه کار وکړه صاف کار وکړه حلال رزق روزي وګټه دا خو هم دي ملایان صاحبان وایي دا عبادت دی رښتیا حلاله روزي چې ته ګټې دغه ستړیا دا ستا زحمت خپله په یو رقم عبادت کې راځي د غیبت د جنجال مشکل دی ځان ساتلی دی هغه اولادونه کورنۍ چې په تا پسې د هغه ته حلاله نفقه برابرې تر دې نو بالا ښه خبره چیرې وایي نسته بس موږ خوشحاله یو شکر دی الحمدلله چې په حلال روزي و رزق مو کار و که تا روان یې دا خو نو ډېر موږ د الله پاک سره راضي یو او دا که اوس موږ په یو بل لاس کار اخته وایي چې په هغه کې الله پاک موږ ته ناراضه کېدلی او هغه موږ ته هغه کار حرام وایي حلال نه وایي موږ اوس د الله سره راضي دغه ستړیا مو قبوله ده هغه نه هغه
حرام رزق و هغه حرام و پیغورونه و د بل د منت خواړه او دا شان نه غواړي هغه نه بېشکه بېشکه دا هم یو غټ نعمت دی الله پاک چې انسانانو ته ورکړی دی چې د غیرت یوه ګوله دي د ستړیا یوه ګوله دي په خوند دي نه تر هغه چې په هغه کې خدای نخواسته الله ته هم ملامت سړی بنده ته هم ملامت او ادامه هم نه کوي بیا هغه شی که نه یا نه کوي و بس دغه موږ د ځوانانو دغه کاریګرو دغه هر چاته ما دغه پیغام دی چې کار کوه خو د ښه سم کار کوه او د په ښه نیت یې کوه چې الله پاک څخه راضي سي حلال رزق دی دا خو وایي په عبادت کې راځي بلکل نو ما دغه د کاریګرو د لوګرو دغه خشتمالانو هر چاته زما ټولو ته څوک چې کار کوي څوک چې کار کوي که بنایان دي که استادان دي چې هغه خپل د اصولو سره مطابق کار وکړي و دا زما ته سمه حمدالله ته یو څه کار نور هم وکړه موږ به پر پوله درته کښېنو بیا خو ته د اوبو وقفه هم لرې څه اوبه هم څښې بیخي دې هلکه مو چې څه ودي چې خبرې کوې اوبه به وڅښو بار بیا تاسو هم راسره وڅښئ موږ به هم در سره وڅښو ته در غو لږ کار وکړه ښه خوږو لیدونکو حمدالله ډېرې ښې خبرې وکړلې د کار و د ستړیا پر برابر باندې ژوند په دغه معنا دی چې ځان ستړی کو د الله عبادت وکړو هغه لار چې راښول سوې ده پر هغه باندې مخ ته ولاړ سو دغه شان باید په نظر کې ونیسو نو ښه خبرې دي خوږو لیدونکو لو او یوه ټیټه ګرمي خو خوشبختانه ووایم که زموږ ښه قدم ووایو نن عوام لږ په دې برابره ده چې شمال سته باد سته نو بیا هم د غنمو لو شروع دی یوازې دلته نه په شاوخوا سیمه کې د غنمو لو سته یعنې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې به اوس د غنمو لو شروع وي نن موږ په کندهار د ډنډ ولسوالۍ په دې سیمه کې دا ورځ مو و دې ستړي او کارګر ځوان ته ور وایستل چې د ده سره خبرې وکړو او په تاسو باندې غنم وګورو د غنمو لو ووینو نو دا هر سړی پوهېږي چې د غنمو لو اسانه نه دی سخت کار دی په کښتو کروندو کې د غنمو لو سخت دی ځان خوږول ځان ستړی کول که دغسې لمر کې سړی 2 ساعته هم ودرېږي ټوله انرژي یې ختمېږي خو دا کارګر ځوانان دي چې په ساعتو ساعتو ولاړ دي نو الله پاک دې د دوی په ژوند په کاروبار او په رزق کې برکت ور واچوي موږ به حمدالله ته یو څو دقیقې انتظار سو وایي دلته یخې اوبه پیدا کېږي بې له ستړیا بې له دې چې موږ کار وکړو هلک مو وچ دی دلته د یوه ګیلاس یخ اوبو په انتظار یو خو دا هغه ځوانان دي چې ورسره مخته دي کار کوي نو بیا هم لو د هر چا کار نه دی
سم شو وینه ودرېدل دا خو تاوانیم نه نو چې ستا څخه وینه ځي او دغه ګرمۍ کې دې دغسې په تکلیفوي بالا خو که تاوان دی که ګټه ده اوس موږ ورته مجبور یو که وبیا که نه وکړو نو برخ نو کار خوږو لیدونکو دا یو عادي د پزې وینې کېدل نه دي دا د ډېرې ګرمۍ د ډېرې ستړیا او ډېر بوج څخه د انسان پزه وینې کېږي نو الحمدلله اوس هم په تکلیف دی د پزې څخه یې وینې ځي نو تر هغو چې دی ولمبېږي یو څه استراحت وکړي سم به سي زه خبرې نورې خلاصوم ته دې بس کار وکړه که سم یې یا سم یم دا خپل خپرونه چې ماسې راته وایه چې ستا قربان سم بس زه دې نن پوه کړلم چې ستړیا چیش ته وایي خواري چیش ته وایي او پر ځان زحمت تېرول چیش ته وایي زه دې نن پوه کړم دغه ته خواري وایي دغه ته ستړیا وایي او دغه ته پر ځان باندې زحمت تېرول وایي بیخي زه نن ډېر پوه شولم چې ستړې خواري چیش ته وایي صحیح دی احمدالله جان الحمدلله سږ کال غنم ښه سوي دي د پخوا په پرتله که یا د نورو کلو پره کم دي یا سږ کال الحمدلله سم سوي دي ښه غنم دي بس ډېر ښایسته غنم دي خدای ته امید شته چې یو تر نورو کلو څه شی زیات وکړي خو دغه یو و چې دی یو څه غټان سوه هلته پر پختیا راله دانه ونیول په دغه وخت کې یو باران بفر وسوله هغه موږ دغه مرض ورته وایي د سرخلوک دا وږو ته یې راپورته کوي دغه مرض یې نو کې وکړي که نه نور ډېر ښایسته غنم دي اوس خو دی الحمدلله ښه غنم دي او اوس اصلاح سوي دي دا تخمونه دا سیسټم یې ښه غنم دي نه ښه غنم دي سم غنم جوړ ښایسته غنم دي ښه ډوډۍ و ښه غني کېږي بس نو د وطن غنم دي د وطن ډوډۍ دي د وطن هوا دي خو الله پاک دې مو په وطن کې وسا کړي الله پاک دې تا ته بس ډېره خواري دې کښلې ده الله پاک دې تا ته وسا خوشحاله ژوند درکړي او که خدای موقع برابره کړله انشاءالله بیا به در سره وینم الحمدلله چې ته وسا یو ځای ناست یې او زه در سره کښېنم یو څه خوږ مجلس وکړم زموږ لاسونه دا نه دي دا ځنه پاخه دي تڼاکې دي ګرڅه تڼاکو تېر سوي دي لاسونه دې پرې کړي دي دا پرې او دا دې هم د پزې وینې دي نو چې ځان ستړی نه کړې اوس تر ما ښه ځوانه سه دغسې ګرځې بلکل وایي دا کار ستړی دی دا د واده په دې کې تکلیف دی موږ ځان نه ستړی کړو دا خو خبره نه ده سړی ځان ستړی نه کړي خواري ونه کاږي نو نه اثرات راځي نه د کور اقتصاد سمیږي او تا ته معلومیږي تر ما ښه ولا تا ته معلومیږي نو دا ډېر ځوانان دغسې ګرځي د مور و پلار څخه د هغو د اوږو بار جوړ سوي دي غواړي چې هغه یې موږ ته وګټي موږ یې وخورو موږ باید یا چې زموږ مور و پلار و وروڼه مشران یې وخوري هغه وسایي موږ په تکلیف یو موږ یې وګټو او دا یو رقم انرژیم انسان ته ورکوي چې خپله خواري وباسي او بل څوک وسا کړي دا خو اوس دا کار دی زه والله که وایم چې ولې زما ته په دماغ او په عقیده کې دا شته چې انشاءالله الله پاک ما ویني زه پر دغه نه یم روان بېشک الله دې ویني چې ته پر سمه لار دلته اوس روان یې الله پاک دې ویني په هغه اندازه یې درکړي خو الله پاک دې هغه ویني چې ته پر غلطه روان یې کمزوره روان یې نو بیا په هغه اندازه یې درکوي الله پاک نو هر څوک ویني ټوله بندګان ویني هر چې هر یو پر هر کار روان یې هغه د هغه کار حساب ورسره کېږي موږ خو اوس پر دا کار الله پاک مو امید لرو بلکل چې دا کار خو موږ د دې لپاره نه کوو دا خو نه د شو دی نه د یو بلې پایلوچي کار دی نه دی بلکل یوازې ما مخکې خبرې پر دې وکړلې چې یوازې د کورنۍ دپاره که حلال نفقه سړی برابري نو بیا دغه زحمت پر ځان که لوي که بله خواري هر کار چې بلکل ډېره مننه حمدالله جان ژوندی اوسې خوشحاله اوسې خوږو لیدونکو نن زموږ دپاره ډېره ښه ورځ وه او لږ خوابدي په دې سولو چې پر یو چا باندې دغوندې تکلیف تېرېږي خو زموږ دپاره خوږه ورځ دا وه چې دا مو زده کړل په ژوند کې چې خواري په ژوند کې شته ځان ستړی کول او بیا وسا ژوند کول دا په ژوند کې شته نو تاسې هم دا شان ولیدل را سره چې ځان څومره ستړی کړي هغومره بیا ته وسا کېدلی سې
نو خپرونه به پای ته رسو خو لیدونکو هوا ډیره ګرمه ده او کوشش به وکړو چې د دې سیمې څخه ولاړ سو د دوی خو مجبوریت دی د دوی خو کار دی دوی ټوله ورځ دلته اخته وي نو بس دعاوې د دوی دپاره کوي چې الله پاک یو ورځ وسع ژوند ورکړي دوی ته او که چیرې موقع وه وخت و فرصت و انشاءالله یو وارې به بیا د حمدالله سره وینو د دغسې یو تکړه چا سره وینو چې هغه زموږ د نن ورځې دپاره یو خاطره وه دا خاطره به تر ډیره پاتې سي خو نن چې مو څه ولیدل د حمدالله سره دا ستړیا دا به مو تر ډیره په ذهن کې پاتې نو الله پاک دې بیا موږ ته موقع راکړي داسې یو فرصت دې الله برابر کړي چې بیا هم د حمدالله سره وینو د الله په امان ښه وخت ولرئ خوږو لیدونکو خپرونه پای ته رسو تاسې هم ښه وخت ولرئ